لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، هرکلی د خپرونې بله برخه پیل شوه. په دې برخه کې نن په نیت بدۍ باندې خبرې لرو. تر څنګ یو بله موضوع چې ورسره څنګ کې ده بدګماني ده. ډېر کله موږ تاسې ګورو، موږ تاسې په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې د خلکو ترمنځ دا کیسې وي وایي چې ډېر نیت بدی سړی دی یا ډېر وایي نیت یې بدیږي، ښه نشي زغملی یا د چا پرمختګ هم نشي زغملی. د دې ترڅنګ بدګماني هم یو څه ته په شک باندې کتل یا د شک په سترګه ورته لیدل یا په ښه نظر ورته نه کتل، په هر څه کې یو ډول اندېښنې یا شکونه یا بدګمانیانې. نو پر دې دواړو موضوعاتو خبرې لرو. لومړی په نیت بدۍ باندې غږیږو چې ولې نیت بدي رامنځته کیږي، ولې نیت بدي دومره زوروره شي چې د خلکو یا د نږدې ملګرو ترمنځ دغه کیسه راپیل شي، او بیا ګیلې هم کیږي، دوستان هم په دې خفه چې یاره دغه پلانکی شخص ډېر نیت بدی کیږي، هیڅ نشي زغملی دغه کیسه. خو دا چې اصلي لاملونه یې څه دي، ولې دغه چاره موږ ورسره مخامخ یو او څنګه کولی شو چې ځان ترې وساتو، ځان ترې وژغورو او دغسې کیسو مسایلو نه ځان لرې واټن کې پرېږدو. پر همدې موضوع خبرې لرو. له ښه بخته ښاغلی بشیر دریځ صاحب راسره خپرونه کې دی، ورسره نورې کیسې او نورې خبرې په دې موضوع باندې لرو. دریځ صاحب ستړي مه شئ، پخیر راغلی. ډېره مننه. سلام تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او همداراز هغه کسان چې همدا شپه موږ اوري. هیله ده چې یو ښه سهار به مو پیل کړی وي. ستاسو د خبرې مطابق په پیل کې موږ که چیرې په نیت بدي خبرې کوو، ښه خبره دا ده چې موږ د نیت بدي اساس راوسپړو چې نیت بدي له کوم ځایه راپیلېږي او اصلا د کومې موضوع اړوند ده. موږ په ټوله کې ګمان لرو. بیا ګمان په دوه ډوله لرو چې هغه ښه ګمانونه او بد ګمانونه دي. بیا د بد ګمانونو یو له اقسام څخه هغه نیت بدي ده. ګمانونه یا په ټوله کې ګمان یو حدس ویل یا فرضیه ویل یا فکر کول د یو چا په تړاو باندې دې ته ګمان وایي. بیا ښه ګمانونه د یو چا په تړاو باندې مثبت فکر درلودل یا د یو چا په تړاو باندې مثبت لیدلوری درلودل یا هم د یو چا په تړاو باندې ښه حدس ویل، دې ته بیا ښه ګمانونه یا هم مثبت ګمانونه. د دې ترڅنګ بد ګمانونه د ښه ګمانونو برعکس د یو چا په تړاو باندې بد فکر کول، د یو چا په تړاو باندې بده فرضیه وړاندې کول، د یو چا په تړاو باندې بد حدس ویل یا هم د یو چا په تړاو باندې ناسم فکر کولو ته بیا بد ګمانونه وایي. په ټوله کې بد ګماني یا بد ګمانونه د رواني ستونزو یا هم د ارواپوهنې له پلوه د رواني ستونزو له یو ډول ناروغۍ څخه ده چې لکه څرنګه چې موږ اضطراب د رواني ناروغۍ څخه یوه ناروغۍ ده، دغسې ژور خفګان ناروغۍ ده، دغسې افسردګي ناروغۍ ده. یو ډول د رواني ناروغۍ څخه بدګماني هم یو ډول ناروغي ده چې انسانان یې په اخته کېدو سره ښه لاره دا ده چې دوی یو اړوند متخصص روانشناس ته مراجعه وکړي تر څو د دوی ستونزه حل شي. په بدګماني کې بیا موږ نیت بدي او همداراز حسد یا کینه او ځینې وخت بغضونه، دا بیا د نیت بدي بېلابېل ډولونه دي چې د بدګماني په اساس باندې ترسره کېږي. که چیرې موږ د پیل جز نیت بدي باندې خبرې کوو، معمولا نیت بدي داسې مشخصا موږ که ووایو چې لکه دا میز غوندې داسې بربنډه ده، نه، معمولا رواني ستونزې هغه اختلالات دي چې په ذهني ډول باندې یو انسان تر تاثیر لاندې راولي او انسان پرې اخته کېږي. یا هم فکري لحاظ باندې دی داسې یو څه دي چې بل کس یې نه احساسوي، خو دی په ذهن کې یا په وجود کې داسې یو احساس لري چې مثلا دغه کار په دې ډول ده یا پلانی شخص په دې ډول ده یا پلانی څه داسې یو څه دي. نیت بدي هم له همدغه ځای څخه پیلېږي، یعنې د بدګماني یوه برخه ده نیت بدي. نیت بدي نو معمولا هغه یو فکر ده یا ذهنیت ده چې د یو بل انسان د بریاو یا د یو بل انسان د ښېګڼو یا د یو بل انسان د پرمختګونو په اساس باندې متقابل انسان ته درېږي یا متقابل انسان یې یو ډول احساس کوي چې دا ښه کار ونه شو. مثلا یو کس موټر اخلي، معمولا کور کلي کې دا ډېر عام ده. کله چې دی موټر اخلي د ده دلته نیت بد دی چې ولې اخیستی ده،
بیا د دغه نیت بدي په اساس باندې دی بیا خوګانې هم لټوي دا موټر چې اخیسته یا اغلا کړې ده یا قتل کړی دی بالکل یعنی هغه خپل نیت بدي ته یا خپل بد ګمان ته اوس یو دلیل پیدا کوي چې حد اقل د دغه بدګمان لپاره یو دلیل یا یو منبع ولري تر څو که چیرې بل چا سره هم د موضوع شریکوي دی په دې باندې یعنی حد اقل یو 10% رښتونه اوسېږي چې رښتیا هم دا سړی په حقه ده بیا دی ورته منابع پیدا کوي چې مثلا دا سړي څنګه دا موټر پیدا کړو ده خو دومره پیسې نه درلودلې که درلودې د پلار پیسې وې که ښه پوهیم شي چې دا پیسې یا دغه څه له پلاني کس ښه ورته پیدا شوي دي بیا هغه کس پورې تړاو هغه کس دا پیسې له کومه کړي چې ده ته یې ورکړلې که بیا ورکړي په کوم دلیل یې ورکړلې انډیوالي خو د موږ هم انډیواله انډیوالي موږ ته نه راکوي یا مثلا پلان و بستان د موضوعات کله چې دا رامنځته کېږي نو متقابل یا مخامخ کس یا هغه کس چې دی داسې فکر لري هغه ته زیان نه رسېږي یوازینۍ صدمه چې رسېږي هغه انسان ته رسېږي کوم چې په دې تړاو باندې فکرونه کوي موږ ښه دا ده چې د دې هغه عوامل باندې خبرې وکړو چې دې عوامل څه شی دي ولې په یو انسان کې بدګماني رامنځته کېږي یا ولې په یو انسان کې نیت بدي رامنځته کېږي د دې اساس څه شی دی د بنسټ څه شی دی له کوم ځایه دا پیلېږي معمولا تر ټولو ډېر رول لري چې په نیت بدي کې یا بدګماني کې هغه ټولنه ده ماحول ده چې دوی په څه ډول ټولنه کې ژوند کوي په څه ډول ماحول کې ژوند کوي له دې ځایه دغه اساس راپیلېږي چې یو کس د نیت بدۍ او یا هم بدګماني په ناروغۍ باندې اخته کېږي د دې ترڅنګ د ټولنې په شاوخوا کې د ده کوم ملګري یا چاپېریال چې ده هغه هم ډېر زیات اغېزه کوي تر ټولو لومړی چې موږ ورته ویلی شو له ټولنې څخه هم وړاندې د ده مور و پلار دی چې د مور و پلار هغه کله چې دی طفل یې په نس کې و د دوی هغه برخورد یا د دوی ذهنیت سازي یا د دوی عملونه څه ډول ول بیا کله چې دی دنیا ته راځي بیا هغه ماحول ګوري او دا یو طبیعت دی کله چې یو انسان غواړي خپل راتلونکی نسل یا خپل ماشومان وروزي دا په دې معنا نه ده چې یو کس رسۍ بره واچول او دی ورپسې سو نه معمولا کله چې تاسو رسۍ ځان پسې کش کوئ تاسو به مخته وئ هغه در پسې ده ستاسو ماشوم هم داسې یو خاصیت لري نو ماشوم هم له همدغه ځایه شروع کوي د ده په فکر کې داسې یو څه ګرځي تر دې ورهاخوا بیا زموږ استاد په کور کلي کې دغه تربورګریات او پلان داسې وکړل بستان داسې وکړل دا هم ډېر زیات اغېزه کوي بیا تر دې راوروسته بې علمي یا هم بې سوادي یو بل له هغه دلایلو څخه ده چې انسانان په بدګمانۍ باندې اخته کوي او یا هم په نیت بدۍ باندې اخته کوي د دې په خوا کې ځینې وخت د ځینو اړتیاو نه رفع کول هم د دې دلیل کېږي چې یو انسان دی په بدګمانۍ او یا هم په نیت بدۍ باندې اخته شي مثلا انسان طبیعي ده چې غوښتنې لري هغه به اړتیاوې لري دغه اړتیاو رفع کېدو ته هم دی ضرورت لري چې باید رفع شي خو کله چې نه رفع کېږي او مقابل کس ویني چې دغه رفع کېږي او زما نه رفع کېږي دلته هم یو ډول دغه اساس راپیدا کېږي چې انسان په دې ډول باندې یا په دغه ناروغي یا په دې ستونزه باندې اوړي او دغه ناروغي اخته کېږي ډېره مننه دري صاحب تاسې ډېرو اړخونو ته اشاره وکړه تاسې دا مې یاده کړه چې دغه څوک چې په بدګمانۍ باندې اخته کېږي یا نیت بدۍ باندې اخته کېږي دا یو ډول رواني ناروغي هم ده او لامل هم تاسو یاد کړل چې هغه امکانات چې یو څوک نه لري یو څوک لري د هغې مقابل کې دغه څه رامنځته کېږي که صحیح ده چې لاملونه یې معلوم شول د امکاناتو نشتون یا هغه نعمتونه چې بلې لري دی نه لري یو ډول کرکه هم را پیدا کېږي بغض هم را پیدا کېږي نیت بدي بدګماني دا ټول را پیدا شول خو دغه شخص لپاره دغه څه په راتلونکي کې څومره تاوان کوي د مقابل شخص په مقابل کې څومره د ده هغه زړه بدوالی رامنځته کېږي او زیانونه یې د ده لپاره موږ د ارواپوهنې د تخصص له پلوه درې اساسات لرو یو موقتي یا لنډمهالی ده یو بیا یو څه تر دې اضافه دار یا دوامداره ده چې مثلا هغه تر میاشتې یا تر 2 میاشتو رسیږي هغه وروستی حد چې ده هغه شدت ده چې هغه بیا تلپاتې ده مثلا موږ کولی شو لنډمهالی منځمهالی اوږدمهالی په دې کې موږ یعنې مثلا د دغسې یو ډول ستونزو حل کولی شو منځمهالي کې یا د پیل سټارټ مهالي کې موږ کولی شو چې کیدای شي یو کس
یوه ضربه لیدلې وي. مثلا تجارت یې پیل کړی وي، هغه تجارت کې ماتې سره مخ شوی او دی نور په دې فکر کوي چې ولې زه ماتې سره مخ شوم، ولې احمد ماتې سره مخ نه شو، ولې پلان ماتې سره مخ نه شو. په دې اساس باندې دې وجود ته تقریبا یو ډول نیت بدي یا بدګماني رامنځته کېږي. خو دغه بیا موقتي وي، یعنی دوامداره نه وي. شونې د یوه میاشت د کاروبار خراب وي، د هغه روزګار چې دی څه خراب وي، کله چې د کار بیرته په پښو درېږي د حالت بیا جوړېږي. دا د خو دري صاحب یو څه چې تاسو یادونه وکړه دغه ځای کې د کاروبار مسله مې یاده کړه، د یو چا کاروبار خرابېږي مقابل کې د بل ښه روان دی او دی وایي چې ولې هغه نه دی او زما کاروبار خراب شو. ولې دې څخه د یو تجربې په توګه استفاده نه کېږي یا ولې په دې باندې ورته فکر نه کېږي چې هغه بریالی دی زه کوم ځای کې پاتې راغلم؟ بالکل. دلته ما مخکې هغه لاملونو کې ما ویل چې بې علمي یا بې سوادي دا هم یو له دغو رقمونو څخه دی چې موږ کولی شو دغه اساس وکړو. کیدای سي یو کس به عالم وي، هغه به دا درک کړلی شي چې مثلا زما په کار کې دغه ځای کې ستونزه وه، یا کیدای شي طبیعي ده. تاسو که انسانان وګورئ، یعنی که پروفیسر هم وي، کله چې یو ټکر وخوري حد اقل یوه هفته تر 2 هفتو پورې هغه ذهنیت مخشوش وي. مثلا د مړینې خبره یاده کړو، که چیرې د یو کس ډېر صبرناکه سړی هم وي، خو که چیرې یو نږدې دوست یې مري، دا طبیعي ده چې هغه په ذهنیت باندې تاثیر کوي. دا هم همداسې یو فکر، یعنی ما ویل د پیل یا سټارټ لپاره یوه هفته یا 2 هفتې، هغه زیاتې 3 هفتې پورې دا کیدای سي دوام پیدا کړي. لږه وروسته دی که چیرې عالم وي، په ځان باندې قادر وي، دغه حالت د ده څخه ځي، یعنی دا ځان بیرته هغه نورمال لیول ته رسوي. یا مثلا دلیلونه ګوري چې مثلا ما په دې ځای کې غلطي وکړه، دا باید راتلونکي کې تکرار نه شي، یا پلانی چې په دې ځای باندې ښه روان و هغه درست وه، زما دغه ستونزه وه او باید په راتلونکي تکرار نه شي. دا حالت جوړېږي. دا بیا دې ته ضرورت نه لري چې دی کس ولاړ سي ارواپوه ته یا روانشناس ته، یا هغه خپله درملنه وکړي. تر دې ورهاخوا منځمهاله یا تقریبا د دواړو په لیول کې چې ده، هغه بیا تر 3 هفتو اوړي، مثلا میاشت یا 2 میاشتې اوړي. دې کې بیا ځینې وخت ډېر سخت شدت هم رامنځته کېږي. همدغه میاشت یا 2 میاشتو کې دی له ډېرو سختو ستونزو سره مخ کېږي. مثلا شونې ده له ځان سره ډېری وخت وژاړي، یا مثلا ځینې وخت چغې وکړي، بالکل، یا ځینې وخت خود اختیار له ده نه اوښکې ولاړې سي، یا نور هغه موضوعات دي. دی بیا اړتیا لري چې اړوند روانشناس ته ولاړ شي، ځکه دغه ستونزه یې ده که چیرې درملنه ونه شي کیدای سي دوامداره سي. نو په دې خاطر باندې روانشناس هم د سره یوازې په فکري لحاظ باندې خبرې اترې کوي، د سره مسلسل جلسې کوي، هفتوار یا 2 هفتې وروسته، اونیز یا 2 اونۍ وروسته د سره هفتوارې جلسې کوي او دی بیا هغه نورمال لیول ته راځي. دغسې هغه شدت حالت چې دا هغه بیا نو له 2 میاشتو څخه اوړي، چې هغه بیا بغیر له درملو څخه په بل ډول باندې به نه حل کېږي. خو ښه خبره دا ده چې کله منځمهالې ته یو کس په دغه ډول ستونزو اخته کېږي، هغه دپاره ښه لاره دا ده چې هغه باید تر ټولو لومړی خپله درملنه وکړي، خپل حال وګوري. او که چیرې دا همداسې پاتې کېږي، زموږ ستاسو به ډېر مشران وي، سپین ږیري به وي، موږ تاسو به وینو ږیره به سپینه کړي، خو اوس کې به هم دغه اساس پکې وي. دا د ده د وجود یوه برخه ګرځېدلې ده. یعنې که ډېره مرته نصیحت وکړې، تا ته سر خورې، خو وروسته چې لاړ سي په همغه خپل لیول کې. دلیل یې دا وي چې دا ناروغي په ده کې داسې شوي لکه هغه د ده وجود د غړي په څېر باندې، او دا نور طبیعي ده. که چیرې څومره هم ځان ساتي بیا هم نه کېږي. مثلا بدګمان یو کس تر دې حده منفي ګرایه شوی دی یا منفي فکره شوی دی چې هغه یو روغ شی هم په بد نظر ګوري، مثبت نه منفي. بالکل. اوس مثلا دې میز ته کله چې ګوري، دی د دې میز ښکلا، د ګلان دغه پاکوالی دی یو شی هم نه ګوري، یوازې یو خط پکې پیدا کوي، په همغه پسې ګرځي چې دا خط ولې پکې ده، تر حاله کې په دې میز کې 200 نور مثبت ټکي دي یا مثبت فکرونه دي چې هغه ته یې د فکر نه ده، دی یوازې هغه خپلې نکتې ته ځان رسوي، ځکه دا په دې کې نور دوامداره شوی دی. دې هم حل شته ده، خو دا حل بیا داسې دی چې هغه یو څه وخت زیات نیسي. خو هغه ډول چې د په پیل کې خپله تداوي یا درملنه کړې وای، شونې ده په وروسته کې هغسې ونه سي. نو په دې خاطر باندې دغه یو حالت ده چې په انسانانو کې په طبیعي ډول باندې یا هغه ماحول چاپېریال مطابق دوی ته رامنځته کېږي او بیا خلاصون ورڅخه شونی دی. خو ښه دا ده چې د پیل یا په هغه سټارټ کې دې ته توجه وشي او پاملرنه. بله، تاسې د هغې یادونه وکړه چې ډېر خلک مثبت کار ته منفي ګوري. د اوبو د ګیلاس کیسه را یاده شوه که نه، چې اوبه پکې
نو موږ دې ته فکر نه کوو چې دغه ګیلاس نیم ډک دی ولې فکر مو دی چې نیم تش دی که ښه بیکاري بېروزګاري یا ښه بوختیا نه درلودل دا هغه لاملونه شول چې خلک دغه څه ته وزګارېږي د پوهې او علم نشتوالی دا بله مهمه برخه ده خو له ډېرو مواردو کې موږ دې شاهدان یو چې یو کس ډېر ښه علم حاصل کړی پوهه حاصله کړي د تعلیم کچې ښیي خو بیا هم په دغه مرض باندې مبتلا دي نو کله چې موږ وایو چې بیکاري بېروزګاري هغه خو یو اړخ شو ناپوهي بل اړخ شو خو کله چې یو پوهي سړی دغسې کار کوي د هغې نه بیا څه ګیله وکړو دلته کیسه د ټولنې ده د ماحول ده شونه د یو کس به ډېر ښه ذهنیت ولري یو کس به ډېر ښه فکر ولري یو کس به ډېره ښه مفکوره ولري یو کس به ډېر ښه علم ولري د دې تر څنګ امکانات به هم ولري شونه د ده په ملګرو کې ځینې داسې ملګري وي چې هغه د ده مثبت روحیه ترې اخلي یا د ده مثبت فکر ترې اخلي یا کیدای شي ښه ملګري به هم ولري خو په کورنۍ کې به د ده مور و پلار د ده ورونه د ده خویندې داسې یو حالت سره مخ وي چې هغه به د ده هغه کوم مثبت فکر یا مثبت اندیشه چې دی لري هغه شونې د دغه ټولنې د غړو څخه هم اخیستلی شي یعنې موږ تاسو په ټولنه کې په انسانانو کې داسې یو انسان نه لرو چې هغه د هر پلوه روغ وي یو کس که د یو هیواد مشري هم په غاړه ولري یو کس که د نړۍ مشري هم په غاړه ولري په هغه کې ځینې داسې ستونزې شته ده چې هغه د نښې وړ دي یا د درک وړ دي معمولا ډېری مالدارو کسانو ته ځکه د هغوی نیوکه نه ښودلی کېږي چې هغوی مالداره دي که هر څه کوي هغه ته شاباسۍ ویل کېږي خیروسي ویل کېږي او دا طبیعت ده چې کله یو ناسم کار هم یو انسان ته سم وویلی شي هغه دوام ورکوي که یو نادرست کار هم یو انسان ته درست وویلی شي هغه دوام ورکوي دا یو د دغه دلایلو څخه دی چې شونې د ډېری انسانان په دغه حالت سره اخته شي یا هم ورسره مخ شي د دې په خوا کې انسانان طبیعي ده یو نه یو ستونزه حتما لري خو ښه دا ده چې ښه ملګري هغه ته لارښوونه وکړي ښه ملګري هغه درک کړي یا حد اقل په کال کې یا 2 کلو کې یو ځل یو روانشناس سره دی لیده کاته وکړي دی هغه خپلې ناخوالې خپلې ستونزې ورته وښیي موږ تقریبا داسې میاشت 2 میاشتې مخکې مې یو د حیواناتو فلم کته ډېرې مهم موضوع ته مې ورپام شو د دوی جوړښت داسې دی چې یو پاسې بل خوري تر څو ځان ته روزي برابره کړي هغه بیا پاسې هغه بیا بل خوري تر څو ځان ته روزي برابره کړي د انسانانو هغه کړو را کړم دغسې دي مثلا زه معاش اخلمه له یو بل کس نه زه مدا له ما نه بل کس اخلي بیا هغه نه یو بل کس را پیدا کېږي هغه بیا له هغه نه اخلي یعنې دغه تسلسل بلکل یو ذریعه ګرځېدلې ده تر څو هغه انسانان ژوندي پرې پاتې سي که چیرې موږ ځان په دې پورې تړو چې زه پیسې نه لرم پیسې خو هم تا سره دوامداره نه دي خو کله که ته میلیون هم پیدا کړې هماغه شیبه شونې دلته څخه ولاړ سي که ته کیدای شي میلیاردونه هم پیدا کړي یعنې هغه داسې نه دي چې هغه به تا ځان سره ایښي او تا به دوامداره وي زندګي به دې حتما یو څه پې سازګاره شي خو هغومره نه لکه څومره چې موږ ژوند ورپورې تړلی دی یا موږ خپل ذهنیتونه افکار مفکورې ورپورې تړلي دي داسې یو څه نه ده په کار او نه فکر کومه چې درست فکر به هم نه وي داسې بله ډېره مننه دري صاحب خو څنګه چې یاده وشوله د دغه څه درملنه رواني اړخ موږ او تاسې چې دوستانو سره مخامخ یو په دې ښه پوهېږو چې زموږ یو ملګری په دغه مرض مبتلا دی یا دغه برخه کې یو څه کمزوری دی زموږ ستاسې مسؤلیت څه دی تر څو هغه ذهنیت سیاسي وکړو دغه ذهن دې ته آماده وکړو چې آهسته آهسته دغه مرض څخه یې راخلاص کړو بلکل موږ حل لارې هم لرو په لنډ مهال کې یا په منځ مهال کې که چیرې یو کس په داسې یو حالات باندې مخ کېږي دغه دپاره موږ حل لارې هم لرو چې انسان ډېر راحت کولی شي خپله هم کله چې یو کس داسې فکر وکړي چې زه نور فکر کوم چې نیت بدي راڅخه کېږي یا مثلا د یو چا په تړاو باندې بدګماني راڅخه کېږي ځان پوهېږي بلکل یو انسان په دې باندې پوهېږي چې داسې یو څه سره اخته یم نو ښه دا ده چې دی خپله د ځان درملنه یا هم د خپل ځان هغه روغتیا لپاره فکر وکړي لومړی حل لارې دا ده چې موږ او تاسو په پیل کې انسانان یو بیا مسلمانان یو ښه دا ده چې موږ په خپل خدای باندې په رښتینې معنا باور پیدا کړو ځان په دې باوري کړو چې څه راپېښېدونکي دي یا موږ څه وینو دا د خدای له لوري دي او موږ خدای ته ځان وسپارو چې موږ ته لارښوونه وکړي او موږ نیکې لارې ته تعقیب کړي د دې تر څنګ بله لار دا د هغه کوم منفګرایه ملګري چې موږ په خوا کې لرو پوهېږو چې دغه روحیه موږ ته د دغه انسان له لاسه راغلې ده ښه دا ده چې له هغو څخه یو څه فاصله واخلو
په کورنۍ کې که چیرې داسې یو حالت موږ لرو او هغه کورنۍ موږ ته داسې یو فکر یا ذهنیت راکوي چې باید داسې یو څه اوسېږو، نو کوشش وکړو لومړی دا وکړو چې هغه کورنۍ پوهه کړو. که چیرې د پوهېدو وړ نه یي نو موږ ځان یو ډول ناګاره یا کاڼه واچو چې موږ نه ستا خبره اورو یا مثلا نوی فکر رسېږي یا بله خبره. د ټولنې ماحول هم همداسې د شونې د په کور کلي کې په چمګاونډ کې دغه یو موضوع عامه وي، نو هغلته هم که چیرې موږ یو څه ځان راټول کړو، یو څه ځان ته توجه وکړو، نو شونې ده چې دغه لاره حل شي. خو د ملګرو پر وړاندې بیا تر ټولو لومړی مسؤلیت د یو ښه ملګري همدا دی چې هغه په ډېره ښه ژبه باندې په ډېره ارامه ژبه باندې موږ یو حالت لرو که چیرې یو انسان ته وویلی شي چې لیونی یو ځل دوه ځل لس ځلې تر لس ځله وروسته هغه په دې فکر ده چې کیدای شي زه به لیونی وم. که چیرې لیونی هم نه وي بلې تقریبا هفته دوه هفتې وروسته هغه خپل حرکات هغه خپل رفتار خپل کردار د لیونیو ځکه چې ټولنه کې خلک ورته لیونی وایي. ځکه زموږ ذهنیت له همدې ځایه جوړېږي چې ته یو چا ته ووایې چې لیونی هغه ځان په دې لیول کې جوړوي. تاسو به په ټولنه کې یو کس کتلی وي بېسواده به وي، خو د ټولنې د افرادو له لورې به هغه ته وایي چې ته ډېر ښه مشر یې، ته ډېر ښه سړی، ته ډېر ښه دروند سړی. هغه انسان خپله په دې لیول باندې ځان جوړوي. ملګرو ته پکار دا ده چې دغسې ملګرو سره مخ کېږي هغو ته ښه فکر ورکړي، ښه مفکوره ورکړي، ښه ذهنیت ورکړي، تر څو حد اقل هغه انسان که چیرې له دې حالت څخه نه شي راژغورلی دوام ته پاتې نه شي یا مخ ته ولاړ نه شي. بله، ډېره مننه دریځ صاحب، کور ودان چې راغلی مهمه موضوع باندې بحث لرو. زموږ هیله دا ده هغه لیدونکي او هغوی چې که د نیت بدۍ یا بدګمانۍ په دغه اړخونو باندې یا رواني ناروغي چې یو څه ګڼل کېږي که پیاختۍ هیله دا ده چې یو څه دغه باندې بالکل دا ډېره مهمه ډېره ضروري ده. ستاسو د خبرې مطابق ښه ده چې حل وشي. د دې زیان یوازې انسان ته ده، بل انسان یا متقابل لوری د څخه یوازې ذره هم نه زیانمن کېږي. دی به هر څه منفي وي، منفي به وي تر هغه پورې چې ژوند څخه به هم دی ختمیږي او اخر کې به. ډېره مننه دریځ صاحب، کور ودان. تاسو هم ډېره مننه، خوشحاله اوسئ چې راغلئ. کور مو ودان.